د اریانا سعید سره په یک تلویزیون کې څه سوي دی؟ سلام، وختون په خیر. راته ستړي مسئ. له دې مطلب تر شا کېدنه مخکې چې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړي نو حتما یې در سره سبسکرایب کړئ. اریانا سعید هغه سندرغاړې ده چې سندرې دومره نه خو جامې او خبرې ډېر کله اور بلوي. دا چې اریانا دا کارونه شوري د ځان د شهرت لپاره کوي او که نه ترې کېږي پته یې نسته، خو اوس بیا غوسه سوې ده او په غوسه کې هغه خبرې کړي دي چې تمه ترې نه کېده. اریانا دا ځل د یک تلویزیون د کاکتوس خپرونې په جوړونکو د زړه بوړاس تش کړی او ویلي دي چې ښه چلند یې ورسره نه دی کړی. اریانا په دې غوسه ده چې د یک تلویزیون د کاکتوس خپرونې جوړونکي دروغ ورته ویلي دي. دروغ یې دې ته هم داسې ویلي چې په دې خپرونه کې ستر سیاسي شخصیتونه ګډون کوي او یوازینی هنرمند پریادریا و چې میلمه شوی و او اریانا به د دې خپرونې وروستۍ هنرمنده میلمه وي. خو د اختر په ورځو کې معلومه سوه چې له اریانا وروسته دوې نورې سندرغاړې غزل عنایت او غزل سعادت هم په دې خپرونې کې میلمه سوي وي. اریانا که څه هم وایي چې د نورو سندرغاړو میلمه کول ورته مهمه خبره نه ده، خو دا چې دروغ ورته ویل سوي غوسه ورغلې. خو ښکاره چې نوموړی په دې خاطر غوسه سوی وي چې ولې کاکتوس والا دا له نورو سندرغاړو سره برابره کړې ده. هغه تور لګولی چې د کاکتوس خپرونې جوړونکي په دې خاطر چې خپله خپرونه جالبه کړي د میلمنو په شخصیت ملنډې وهي. اریانا ویلي غوښتل یې د کوربه د نیش دارو خبرو په خاطر دا خپرونه په نیمایي پرېږدي، خو هغو ښځو ته په احترام تر اخره کېنستله چې دې خپرونې ته راغلي وې. اریانا سعید د کاکتوس خپرونې تر وروستۍ برخې په خندا لګیا وه، خو په وروستۍ برخه کې د خپرونې له ویان سره د حجاب په اړه خبرې جدي سوې چې شاید دا هم د غوسې یو لامل وي. په هر حال خپرونه دومره هم بده نه وه چې اریانا ګیلې ترې کوي، خو شاید د نورو افغان هنرمندانو په څیر اریانا هم دا ستونزه ولري چې نقد په اسانۍ سره زغملی نسي. مننه دوستانو چې دا مطالب مو هم را سره ولیدله. کوم مطالب خوښ سوي وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او د دغسې ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بل مطالبه پورې چې تاسو حاضرېږم، تاسو ښه وخت. خدای په امان.